مولوی صاحب محترم پوښتنه کړې تعلق د سجدې سره د قالینه یا غالۍ دا خور وي هغې لاندې پوم وي په دې باندې چې سجده کوي نو سر پکې ننوځي په دې باندې سجده کول څنګه دي محترم مولوی صاحب قانون په سجده کې دا ده سجدې ایښودو په وخت کې باید چې تندی سر ننوځي او مضبوطه شي باندې وي خو که چېرته د دومره پوست قالینو یا پومو چې ته سر مطلق په سجده کې دی زور ورنه کې مطلق سر په سجده کې دی او دا سر په دې پوم یا په دې قالینه کې نه نوځي نو بیا سجده نه کېږي نو عام دا کوم جماعتونو کې چې کوم پوم لګېدلی وي یا د پاسه ور باندې کوم موکیت یا قالین څه شی خور وي په دې کې سر نه ننوځي لہذا حجم مضبوط وي چې سر ور باندې کېدي یو هغه وي چې ډېره مبالغه وکړي سر کېدي او بیا دا سر باندې ډېر زور وکړي دې ته په شریعت کې اعتبار نشته ده نو لہذا که چېرته سر مکمل بغیر د مبالغې نه د سر حصہ تندی دا ننوته په دې پوم یا په دې مالوچ کې نو بیا سجده نه صحیح کېږي او که چېرته نه ننوته مطلق سر کېده او د تا تندی دا په دې پوم یا په دې مالوچ کې نه ننوځي نو بیا سجده ور باندې جایز ده فتاوا شمیلي کې وشورط سجوده نو فالقرار لجبهة أي يفترض أن يجد على ما يجد حجمه بحيث أن ساجد لو بالغ لا يتصفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوزع فلا يصح على نحو الأرز وزرته إلا يكون في نحو جوالق ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه دا شامي دا أول جلد صفحة 354 همدارنګه بحرائق لیکي والاصل كما انه يجوز السجود على الارض يجوز على ما هو بمعنى الارض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه چې تستقر راسي بس بیا سجده کول جایز ده او که تستقر نه وي نو بیا سجده کول جایز ده نه ده دا بحرائق دا اول جلد صفحه 310